د ټایم د لګوالي د پاره د جنسي طاقت د پاره چې ټایم د غي ډیر کمی سرعت انزالي د غي د پاره ډیر خاص ویډیو دا مونږ سره اوسه کو زمونږ په چینل نوې نو دا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کړئ چې تاسو ته د جنسي معلومات ترلاسه شي. ډیر لکان یا ډیر ځوانان سړی هغه داسې وي چې کورواله د غینه په دې خپوي یا په خپلم دی په دې خپګان کوي چې د دې ټایم ډیر زیات کم وي. د ټایم تاسو کمواله او زیاتواله د دینواله چې ټایم کم هغه ته وی چې هغه د 3 منټ نه کمی او ورپسې ځنو د 7 منټ نه تر 10 پورې دا بیا محققین وی چې دا د ټولو نه زیات ټایم دی. مطلب د 3 نه تر 7 منټه پورې نارمل ټایم دی. کو 4 منټ وی 5 منټ وی 10 منټ وی یا 3 منټ وی خو کو د دینه کم وی نو دا سرعت انزال دی. دا بیمار دی د ځان له علاج کی ته ډیر آسان علاج دی. هغه دا دی چې تاسو با تخم ملنګا کوم چې په شربت کې اچي او هغه لعاب را پریدي تاسو به هغه ګتلې وي دغه به تاسو استعمالوي. خو د استعمال طریقې دا چې کله ماسختن تاسو کور ته لاړ شئ نو تاسو به روټۍ نه خورئ یا به ډېر کم روټۍ وخورئ او تاسو به تخم ملنګا یو چمچ په یو ګیلاس اوبو کې واچوي او پرې وګدئ. یو ګنټه پس په هغه تخم ملنګي هغه اوبوس کې تخم ملنګا به پکې ومخورئ. ان شاء الله چې کورواله کوي نو یو خو منی ډیر زیات ټینګ شي د سره او ډیر والی مو کی بل ور سره ټایم ډیر زیات شي او انسان چې د خپل خوشاله نه پوره پیداوالي. کو تاسو د جنسي متعلق معلومات حاصلول غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کړئ. د ویډیو کتو شکریا. ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. د ځان ډیر خیال ساتئ. د لوی الله امان.